السلام علیکم. زه عمر ناصر یو ځل بیا تاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. نن زموږ د C++ یو لسم کلاس ده. په دې کلاس کې به موږ د CN او C out باره کې غږیږو چې CN او C out موږ سره په C++ کې څه شته او څه کوم کار ترسره کوي. نو راځه اول CN باره کې غږیږو چې موږ سره CN څه شته ویل کېږي. CN مطلب مکمل فارم یې چې console input ده. CN stand for console input. It gets data or input from the user. مطلب دا ده چې د CN په تر باندې منګه یو ویریبل ته یو آیډي ته منګه انسترکشن ورکو، ډیټا ورکو او هغه به موږ ته څه راکوي، یو آنسر به موږ ته راکوي. صحیح ده، د CN کیورډ په تر باندې موږ سره اسانه مثال CN د دې سینټکس طریقه کار موږ سره ده چې CN به ولیکي مکمل کنسول انپوټ نه لیکو مکمل. صحیح ده، نو ډایرکټ کې مونږ څه کوو، شارټ کټ لیکو چې CIN یعنی CN. صحیح ده، C معنا کنسول او IN معنا انپوټ او دا د دغه اپریټر په تر باندې مونږ څه کوي شو، خودلای شو او یو ویریبل سیم لایک A از یو ویریبل دا خو سټیټمنټ ټرمینیټر ده او به ته چې موږ دا پرینټ کوو دا خو سی اوټ د خیر دلته موږ سی اوټ وایو. نو مطلب دا چې اول به CN ولیکو. صحیح ده، او بعد کې به ورپسې دا ډبل ګریټر دین ساين یعنی دا ګریټر دین اپریټر به ولګو او یا یو ویریبل یا یو نیم یا یو میسج هغه موږ پرینټ کوی شو. صحیح ده، راځو بیا سی اوټ څه معنا کنسول آوټپوټ. مطلب دا موږ سره څه کوي، یو میسج راته پرینټ کوي، یو ویلیو راته پرینټ کوي، یو هر هغه څه چې موږ ورکو هغه به موږ دلته په کنسول آوټپوټ باندې موږ ته پرینټ کوي. صحیح ده، او سی اوټ مطلب دا چې سی اوټ stand for console output. It used to print a message or a value of variable. مخکې مې دا ذکر کړ چې موږ سره سی اوټ چې دا هغه د دې لپاره یوز کیږي چې موږ سره یو میسج پرینټ کړي یا د یو ویریبل یو مقدار موږ سره پرینټ کړي. صحیح ده، او د دې طریقه کار دا ده چې سینټکس موږ سره دا ده، طریقه کار دا ده چې اول به سی اوټ ولیکو، بیا به دا لیس دین اپریټر ډبل لیس دین اپریټر ولګو، یو ویریبل یا یو ډیټا ټایپ ورته وښیو، هغه به موږ ته څه وکړي، هلته سی اوټ کنسول آوټپوټ باندې یا توره پرده باندې به دلته موږ سره پرینټ کړي. صحیح ده، ښه. نو د CN او C out ترمنځ فرق چې دا فرق دا ده چې CN موږ سره د یوزر نه ډیټا اخلي او C out چې دا د موږ سره پرینټ کوي. صحیح ده، د C out موږ سره هارد کوډډ ده، د کې موږ هارد کوډډ کوو، موږ خپل ورته ډیټا وایو او هغه به راته هماغه شی چې موږ ورکړي هماغه به پرینټ کوي. خو په CN په تور باندې مختلفې ډیټاګانې موږ ورکوی شو، مقدار ورکوی شو، انفارمیشن ورکوی شو، یو ویریبل دا یو ډیټا ټایپ دا هغه به موږ سره پرینټ کوي. نو راځو جمع کوو ډیف C++ ته، هلته به پرې ښه پوه شئ. صحیح ده، نو د هر څه نه مخکې موږ ویلي دي چې اول به د C++ دپاره چې موږ کوډ کوو اول به بیسک سینټکس انټر کوو. نو زه اول بیسک سینټکس انټر کوم چې هغه د include iostream using namespace std int main function به انټر کو ترڅو زمونږ کمپیوټر زمونږ د سیستم د دې ځای رن کیږي. صحیح ده، ریټرن مین فنکشن. خیر مین بیا فنکشن ته راځو چې مین فنکشن څه شته وایي، ځکه چې مین فنکشن زموږ د کوډ د دې ځای نه ایگزیکیوټ کیږي. نو راځو سی اوټ باره کې غږیږو. صحیح ده، دلته به یو میسج ولیکم چې موږ سره چې ده CN چې موږ سره CN چې شته ویل کیږي، CN او بل موږ سره ده سی اوټ. صحیح ده، او دا د دې مکمل فارم موږ سره ده چې console input او د دې چې د موږ سره console output.
اول سین باره کې اول راځو په سین باندې غږیو سین کې کار کوو سین لپاره کوډ کوو چې سین موږ سره څنګه یوز کیږي په کوډ کې راځو او یو دا هر څه نه مخکې موږ اول یو ډیټا ټایپ اخلو انټیجر ډیټا ټایپ او په دې کې مې یو ویریبل نیم واخیسته چې سیلري صحیح ده سیلري او راځم دلته څه کوم سین باره کې غږیږو نو هغه نه د سین دپاره چې کوو نو ډایرکټ هارډ کوډ نه کوو د یوزر نه ډیټا موږ سره اخلي آی سیلري بیا یو ځل بیا او دلته راځم یو میسج پرنټ کوم سی آوټ چې ما ویلې چې موږ سره سی آوټ څه کوي میسج پرنټ کوي داسې پرنټ کوي ګوره ورته چې اوس څنګه میسج موږ سره پرنټ کوي سی آوټ لیس دین اپریټر مې ولګوله او دا همیش سټرینګ مطلب دا ډبل کوډ کې د یو دغه ډبل کوډ د دغه ساینونو ته ډبل کوډ وي په دې کې دننه موږ سټرینګ لیکو صحیح ده نو زه یو میسج ورته پرنټ کوم چې لیکم چې enter your salary صحیح ده او راځم سی ان اخلم د دې مخالف جهت باندې د دې اپریټر اخلو صحیح ده چې هغه دغه سیزونه دي دغه سی لیکو او بیا څه کو سیلري راخلو د ویریبل نیم کوم یو ویریبل نیم باندې په کوم ډیټا ټایپ کې کوم ویریبل جوړ کړی د اماغه ویریبل بدل ته موږ ورته ورخیو چې دغه ویریبل په تور باندې موږ الته ډیټا انټر کو او دلته بیا زه میسج پرنټ کوم چې میسج دلته یو د دې میسج پرنټ کوم چې your salary is equal salary ښه دا څنګه وشو خبره داسې ده چې سیلري سپیلنګ غلطو ښه خبره داسې ده چې اول موږ یو ډیټا ټایپ اخیسته هغه کې همدغه سیلري په نامه یو ویریبل واخیسته ښه سی آوټ څه معنی دغه سی معنی کنسول آوټپوټ مطلب دلته چې موږ څه ورکوو په دې سپینه پرده کې هغه به موږ ته په هغه تورې پرده کې کنسول آوټپوټ باندې موږ ته څه کوي کنسول باندې موږ ته پرنټ کوي enter your salary دا یو میسج مې پرنټ کړ چې مطلب خپله سیلري دی دلته انټر کا سی ان سیلري دلته خو ما اوسه پورې کوم مقدار نه ده ورکړی دی سیلري ته چې ما لکه مخکې وم چې دلته موږ څه کوو چې لکه داسې دلته به دا به زه دلته اساین هم کوم یو مطلب یو زر مې ولیکل مطلب your enter int salary is equal to 1000 مطلب دا ډایرکټ هارد کوډینګ دې ته هارد کوډ وایي چې مطلب ډایرکټ څه ولیکي او هماغه ډایرکټ پرنټ شي نو چینجز پکې نه راځي نو زه وایم چې نه دلته زه نه ورکوم دلته زه ډیټا نه ورکوم ویلیو نه ورکوم زه ډیټا په هغه تورې پردې کې ورکوم کومې تورې پرده کې په کنسول باندې صحیح ده نو راځم دا کمپایل کوم کمپایل مې کوم ښه مې دلته به زه نوم ورکوم چې cn and cout ښه نو اوس کله چې زه موږ سره کمپایلر ټاپ ټو باټم اپروچ کوي مطلب د بره نه لاندې کمپایلینګ شروع کوي چک کوي اول هیډر فایل چک کوي بیا موږ سره یوزینګ سپیس std مین فنکشن ته راځي مین فنکشن کې دا کمنټ دا نه کمپایل کوي صحیح دا اندسې ډایرکټ راولي دلته چې کله دغه INT ته راشي د انټیجر ډیټا ټایپ وګوري بیا وایي چې ما ته دلته سیلري راکړل شوی سیلري په نام یو ویریبل راکړل شوی ده بیا دلته راشي دا میسج پرنټ کی نو دلته چې دغه میسج پرنټ کی لاندې خو دې ته کوم ډیټا نه ورکړل شوی نو دغه سین په تور باندې دغه سیلري ته د سیلري په نامه کوم ویریبل چې دا هغه ته کوم ډیټا چې موږ ورکو هغه موږ په څه باندې ورکو په تورې پرده باندې دلته موږ ورکو دلته ما هارد کوډډ ونه کړ ډایرکټ مې دلته یوزر انپوټ دې ته وایي یوزر انپوټ صحیح ده موږ ویلو کنه چې دلته څه ده موږ سره یوزر ډیټا چې کې اټ ګیټس ډیټا اور انپوټ فرام د یوزر مطلب دا ډیټا څه کوي پټ کوي د یوزر نه ډیټا اخلي څه شو
ښه نو راځم دا کمپایل کوم یو ځل بیا ښه راځم دلته یو سیلري یو مقدار ورکوم زه ورکوم چې 1000 نو هغه ماته وایي چې your salary is 1000 سیلري مې دلته ورکړه او د لاندې دا میسج راته پرنټ کړه دا یې راته سی آوټ په تور باندې خو موږ میسج پرنټ کوو همیش نو دا میسج راته پرنټ کړه دلته مې په دغه ډبل کوډ کې کله چې موږ یو ویریبل څه کوو پرنټ کوو نو دغه کوډونو په تور باندې موږ څه کوو دغه اپریټر لیزن اپریټر په تور باندې موږ څه کوو یو ویریبل پرنټ کوو نو زه راځم یو ځل دلته تاسو ته بیا یو ځل بیا معرفي کوم چې څنګه موږ دا کوډ څنګه ترسره شي د سی آوټ په تور باندې موږ یو میسج پرنټ کوو چې مطلب انټر یور سیلري صحیح ده CN salary CN means cancel input cancel دغه توري پردې ته input مطلب په دغه توري پرده کې ماته یو مقدار راکړه یو مقدار ورکړه صحیح ده نو اوس دغه مقدار موږ مختلف ډول ورکوي شو زه زر نه ورکوم زه بل مقدار ورکوم راځم زه دلته دا پیره 2000 ورکوم 200 ورکوم سوري نو your salary is 2000 مطلب 200 سیلري دي دا نو زه دا کولای شم چینجبل ورکوم ډېر زیات ارسونه چې ته کولای شي چې ورکې زونه سیلري ورکوم صحیح ده نو ماته چې تاسو سیلري دومره ده زه راځم بیا دا کمپایل کوم enter your salary نو salary is equal to 4900 صحیح ده نو هماغسې مختلف مخکې مې یو رقم یو وار مې زر ورکړی یو وار مې 200 سیلري ورکړی یو وار مې اوس مې دونه ورکړه مطلب مختلف او که چېرته ما مطلب زه دا دې ځای نه څه وکړم د دې ځای نه زه دا کومنټ کوم ډایرکټ هارډ کوډډ وکړم او دلته سیلري ته ډایرکټ دلته څه وکړم ویلیو ورکړم چې 1000 صحیح ده دا به هم زه هغه کوم کمنټ کوم دا مم کمنټ کو او دلته راځم سی آوټ نو زه اوس دا پرنټ کوم ډایرکټ هارډ کوډ مې وکړ اوس پرنټ کوم چې your salary is equal to salary نو دا به اوس همدغه صرف دغه سل یو وارې راته پرنټ کوي نو دا مې څه ورکړه هماغه راته دلته پرنټ کوي بل نه پرنټ کوي ګوره همدغه یور سیلري لیکي چې همدغه یور سیلري از 100 اوس دلته ما نه ډیټا نه غواړي ګوره بلینکینګ نه کوي دلته او که چېرته زه بېرته راشم صحیح ده او که بېرته زه راشم او دلته او دا کمپایل کړم او ګورې دلته یو بلینکینګ شانتې کوي ګوره دا کرسر دلته بلینکینګ کوي چې ماته ډیټا راکړه کومه شی درته پرنټ کړم زه ورته وایم چې ماته دلته څه پرنټ کړه ماته یو 3000 پرنټ کړه نو ماته 3000 پرنټ کړه زه کولی شم چې دا مختلف ډوله سټرینګ هم پرنټ کړم صحیح ده دا خو انټي ډیټا ټایپ و زه راځم سټرینګ ډیټا ټایپ پرنټ کوم چې زه اخلم چې سټرینګ صحیح ده سټرینګ کې زه یو ویریبل اخلم نیم صحیح ده دلته یو میسج ورکوم د سی آوټ په تور باندې چې یو میسج راته پرنټ کړي دا ورته نه مخکې چې هلته راته ووایي چې انټر یور نیم صحیح ده come on لیکم چې enter your name صحیح ده راځم دلته مې دا ټرمینیټ که او CN په تور باندې څه وکړم دغه نیم دلته ورته ورپاس کوم چې هلته په سټرینګز هلته ورکوم صحیح ده CN نیم نو سی آوټ دلته لیکم چې your name is name راځم دلته enter your name is زه نیم ورکوم دلته زه ورکوم په مطلب شریف مې ورکه ماته وایي چې your name is شریف زه بیا راځم بیا کمپایل کوم دا زه دا پیره ورکوم چې یوسف صحیح ده
نو ما ته وایي چې یور نیم از یوسف. مختلف نومونه ورکړل. مخکې مې ډایرکټ مطلب د سین په تور باندې موږ کولی شو د دې سین په تور باندې کولی شو په هغه تورې پرده کې یو ډیټا ورکړو او د سی آوټ په تور باندې همدلته یو میسج پرنټ کړی راته یا صحیح ده. د یو میسج پرنټ کول دپاره موږ سی آوټ نه کار اخلو او یا ویریبل موږ پرنټ کوو او د سین په تور باندې موږ ډیټا پرنټ کوو خو په کنسول انپوټ باندې. صحیح ده. دلته موږ ډیټا ورکوی شو. صحیح ده. دلته په دې تورې پرده کې موږ ورکولی شو. نو سین په تور باندې ګوره سین مې دلته نیم واخیسته. نیم دلته وایي چې دې ځای پورې کمپایلر راغلی ده لاندې نه ده راغلی. دلته راغلی چې اوس یو ډیټا خو راکړه د سین په تور باندې ماته چې زه دا پرنټ کړم. نو هغه پرنټ کولو دپاره ما څه وکړه د سین نه کار واخیسته. زه دلته یو نیم ورکوم. سپوز ما ورکړه عمر. ما ته وایي چې یور نیم از عمر. نو دا و د سین او د سی آوټ په باره کې زمونږ کلاس. نو اوس راځم د ویډیو سایز زیاتېږي. خیر زه به راشم دلته زه وګورم چې موږ سره څومره سایز ونیول شو. تقریبا 15 دقیقې شو زموږ کلاس. خیر په را روانې ویډیو کې به زه به یو څو پروګرامونه دي څو اکسرسایز به راخېته. صحیح ده. اکسرسایز دلته یو څو پروګرامونه دي 3 او څو نور لاندې نور هم دي. هغه اکسرسایز باندې کار کوو. تر بلې ویډیو مې پورې مو په لویه لاس سپارم. په دعاګانو کې مې ساتئ. د خدای په امان.